چې پوهېږئ چې د کرونا په نامه باندې دغسې یو مرض په ټول نړۍ کې خور دی. تاسو پوهېږئ او معلومات هم لرئ. نو چون اول د خپلو پښتنو ته وایم، بیا ټولو افغانانو ته، بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دا وایم چې د کرونا وایرس دغه مرض نوزي مرض ده، د ساتنې لپاره خپل تدابیر محکم وساتئ، چون ستاسو ژوند ډېر مهم دی او دغه وبا چې راغلې ده نو دا به څه وخت واخلي. داسې نه ده چې موږ به د هر څه نه خلاص کړي، پروردګار په سر دی او دا چې وایي چې د ژوند او مرګ د پروردګار لاس کې دی. خو بیا هم تدابیر او احتیاط موږ ته نصیحت دی او ویل شوی. نو زه تاسو ته وایم خدای دې وکړي چې زما خبرې په تاسو باندې ښې ولګېږي او د دې مخنیوي لپاره خپل تدابیر کلک ونیسئ. والسلام.